د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 20مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 20مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 26مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 26مه برخه کې اورېدلي و چې د خلیفه لهجه ډیره غمګینه وه. ویې ویل: زه هم فرې ډیر دردېدلی یم درغامه، خو کله چې موږ ته د صدراعظم لخوا خبر راکړل شو چې محترمه شهزادګۍ زموږ د محل څخه بیرون نیولې ده، نو موږ لږ څه د صبر نه کار واخیست. درغام په ډېرې غوسې سره وویل: امیر المؤمنین، ته هسې په هسې د دې حرام خرو لنګه کوي. خلیفه چوپ پاتې شو. درغام نه یوازې د خلافت د حریم داروغه بلکې د ټولو شاهي محلاتو ساتنه هم ور په غاړه وه. خلیفه ترې په دې خاطر ویرېده چې درغام یې د خوندي ساتلو مسؤلیت په غاړه درلود او د هغه په یوې اشارې سره خلیفه له منځه تللی شو. خلیفه په ډېر صبر سره ځواب ورکړ: درغامه، زه په دې خبره باندې اعتراف کوم چې صدراعظم محترم تاس پکاوی کړی دی. زموږ محلاتو ته د هغې د فوځي ډلې د راننوتلو نه مخته باید د هغوی له تانه اجازه اخیستی وای. د درغام لهجه یو ناڅاپه راټیټه شوه. بیا یې وویل: امیر المؤمنین، اوس د انصاف خبره وکړه. درنو او قدرمنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 26مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 20مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. په اصل کې زریک د دې وړتیا نه لري چې د دې نه زیات په دې منصب باندې پاتې شي. خلیفه یې سم د لاسه تایید وکړ: درغامه، ستا خبره سمه ده. زه هم په همدې فکر کې یم چې دا حرمنامه که نور په دې منصب باندې پاتې نشي. درغام سم د لاسه خبره په خپل لاس کې واخیسته. بیا نو ستا همدا حکم دی؟ خلیفه په زړه تنګۍ سره وویل: درغامه، ولې ما مسخره کوي؟ موږ څوک او زموږ حکم به څه وي؟ د صدراعظم په یوې اشارې سره زموږ ټول خلافت له منځه تللی شي. د محلاتو داروغه خپله سینه پراخه کړه او وی ویل: خو درغام دومره کمزوری نه دی امیر المؤمنین. خلیفه ورته وویل: درغامه، هیڅ کله هم داسې غلطي ونه کړي چې ځکه زریک د مصري لښکرو سلاکار هم دی، د هغه په حکم به دا محل برباد کړل شي او کومه غلطي چې زریک کړې ده د هغې سزا به هرومرو ورکول کیږي. درغام ورته په ډېر اطمینان سره وویل: امیر المؤمنین، ته په دې اړه کوم فکر مه کوه، دا نو زما او د زریک معامله ده. درغام خلیفه غوښتل چې څه ووایي، خو کومه معقوله خبره یې ونه کړه او چوپ پاتې شو. درغام یو ډېر اغېزمن غلام و. د مصر پخوانی صدراعظم یعنی د زریک د پلار صالح د علي ډوله غلامانو یوه ډله تیاره کړې وه. د صالح د مړینې وروسته د دې ډلې مشري باید زریک بن صالح ته ورکړل شوی وای،
خو هغه ته پرته له کومې ستونزې صدارت ورسېدلی و او د پراخو اختیاراتو خاوند ګرځېدلی و. په دې خاطر د غلامانو دغه ډله چې د بارکه غلامانو د ډلې په نامه یادېدله همداسې بې سرپرسته پاتې شوه. تورغام هم د همدې ډلې سره تړلی و. په دې اساس له یوه اړخه د دورغام هڅې او د بله اړخه د بارکه غلامانو غوښتنې دورغام د دې ډلې سردار کړ او دا پریکړه وشوه چې دغه ډله به چې ستر سرداران هم پکې شامل دي په پټه د واک د ترلاسه کولو هڅې کوي. هو بلې درنو اوریدونکو، د غلامانو په طبقه کې هیڅ ډول اصول شتون نه لري. بس که چیرې د خپل بادار خوشحاله وینو هغه ته خپل وینه هم ورکوي او که چیرې په غدارۍ لاس پورې کړنو بیا یې خلیفه هم د مرګ د پنجو نه خلاصون نشي موندلی. دورغام له یو اړخه غلام او د بل اړخه د هجړاګانو مشر هم و. هغه ډیر زیات به دماغه زر قهرېدلی او مغلوب الغلب انسان و. ټول محالات او دارالوزارت د هغه تر کنټرول لاندې و او همدې کار هغه ډیر مغرور کړی و. غلامانو وینځ به ورته وړه مالي کوله او د محلاتو هر ډول خبرونه به یې ورسول. هغه د اوساني صدراعظم یا وزیر المملکت سره د همغه لومړیو څخه مخالف و، خو د ملک صالح په خاطر د څو ورځو لپاره چوپ پاتې شو. خو کله چې وزیر مملکت د خپل مخالفینو په بېدریغ وژلو پیل وکړ نو د دورغام حوصله او زغم هم ځواب ورکړ. د بله اړخه د څو ورځو راهیسې داسې اطلاعات راتلل چې وزیر المملکت ځریک غواړي د هېواد هغه ستر امرا او رئیسان له یوې مخې له منځه یوسي چې په راتلونکي کې پرې د بغاوت او سرکشۍ شک وشبه کېږي. هغه د همداسې وګړو یو نوملړ هم جوړ کړی و. د دې نوملړ یو نقل د محل یوې وینځې ترلاسه کړی و او د دورغم د خوشحالولو لپاره هغه ته ورسولی و. دورغم هم د همداسې سردارانو په لټه کې و چې د زریک په راپرځولو کې ورسره مرسته وکړي. دغه نوملړ هغه ته ډیره ګټه ورسوله ځکه په هغه کې د حکومت د څو سترو لوړپوړو چارواکو نومونه هم شامل وو. دورغام د څو ورځو فکر او سوچ نه وروسته په نوملړ کې شامل خلک یو په یو پټه خبر کړل او ورته ویل چې زریک ډیر ژر هغوی له کاره ګوښه کوي، په دې خاطر دی د خپل ځان غم وخوري. په دې نوملړ کې د سعید د والي شادر نوم هم شاملو. شادر هم د زریک پلار والی ټاکلی و، خو اوس یې زوی بیرته له کاره د ګوښه کولو هوډ لري. هو بلې درنو اوریدونکو، دورغام سم د لاسه د دې فرصت نه ګټه واخیسته او شادر ته یو لیک ولیږه چې مضمون یې څه داسې و: د سعید د والي شادر په نوم د یوه دوست او همدرد لیک. تاسې ته به ډاګیزه وي چې وزیر المملکت د سلطان د یو شمېر امراو او رئیسانو یو نوملړ جوړ کړی او غواړي هغوی ټول په یو د واکمنۍ نه ګوښه کړي. د سلطنت د دې مشرانو څخه ګڼ شمېر امرا او والیان د زریک له اړخه ګوښه کړل شوي او بیا په پټه توګه وژل شوي دي. دا ځل ستاسو نوبت دی. الله تعالی دې نه کړي چې هغه وخت راشي او دښمن لاس تر تاسې هم راورسیږي. په دې خاطر تاسو ته خبر درکول کیږي چې سم د لاسه د خپل ځان غم وکړئ. که چیرې تاسو په کوم ډول تر دارالوزارت پورې ورسیږئ نو هلته به د دارالوزارت او د هغې شاوخوا محلاتو ټول وګړي خپل فرمانبرداره ومومئ. ستاسې مخلص دوست. دورغام قصدن خپل نوم ونه لیکه، خط یې په ډېر احتیاط سره بند کړه او بیا یې خپل یو خاص وګړي ته ورکړه
ترڅو یې په پوره خوندي توګه د سعید د والي شادر په لورې ورسوي او بیا یې ځواب هم ترلاسه کړي او بیرته راورسوي. دورغام په هغې نور هم تاکید وکړ او ورته یې ویل ما په دې خط کې په احتیاطي توګه خپل نوم نه دی لیکلی، خو که چیرې ملک شادر ته وپېژندلی او یا یې د خط د لیکونکي د نامه پوښتنه درڅخه وکړه نو انکار ونه کړي او صاف صاف ورته ووایي چې د دارالوزارت په دروازه کې به درته د شاهي محلاتو داروغه ښه راغلاست ووایي. د هغه خدمتګار ترې په پوره ادب سره وپوښتل ای د محلاتو آقا، د سعید والي ملک شادر به د خپل ځان د خوندي ساتلو په خاطر دا لیک وزیر المملکت ته په لاس کې ورکړي، بیا خو به تا ته ستونزه جوړه شي. دورغام د خپل غلام څخه په کلکه وپوښتل ستا په فکر ستا آقا ته په دې اړه څه ډول قدم اخیستل پکار دی؟ خدمتګار په ډېر فخر سره ورته وویل زما ان چې ستا لیک به ملک شادر ته ورسول شي، خو دا دې ته ورته نه ویل کېږي چې دا چا لیکلی دی. د ملک شادر د ډېر اصرار له مخې به همدومره ورته وویل شي چې لیکونکی د هغه یو مخلص دوست دی. هو درنو اوریدونکو، دورغام د غوسې نه تک سور شو. ویل بې وقوف انسانه، ته د دې وړتیا نه لرې چې کوم مهم کار در وسپارل شي. که چیرې زما اند هم ستا په څیر وای نو نن به زه هېڅکله هم د شاهي محلاتو د داروغه په څیر نه وای ټاکل شوی. ته په دې نه پوهېږې چې د شاهنشاهیت په لوبه کې هیڅوک د هیچا مخلص نه وي. هر څوک د خپلو ګټو په سنګر کې ناست وي او د خپل ځان او خپل ګټو د خوندي کولو لپاره سم د لاسه حمله کوي. بیا دورغام د هغه د لاسو څخه هغه لیک بیرته واخیست او ورته ویل ته ډېر بد قسمت یې، که په چوپتیا کې دې د خپل آقا حکم منلی وی نو شاید چې په راتلونکي کې څه ستر وګړی درڅخه جوړ شوی وی. تا ته د محلاتو د داروغه له اړخه حکم دی چې همدا اوس د قاهرې د چاپېریال څخه بیرون شه او خپله ژبه دې بنده وساته او که نه زما کسان به دې سر قلم کړي. د دورغام دا خدمتګار په رښتیا هم ډېر ناپوهه انسان و. دورغام یې د لاسه د لیک بیرته اخیستل د خپل ځان سپکاوی وګاڼه، خو د داروغه تر مخه یې څه ونه ویل. خو د هغه ځایه د وتلو سره سم نیغ د دارالوزارت په لور ولاړ او نیغ د زریک محل ته ورسید. د محل په مرکزي دروازې باندې سخته پهره ولاړه وه او هیچا ته هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کېده. خو د دورغام د خدمتګار سره د هغه د فکر یو ډیر لوی او مهم راز غوښتل چې هغه ژر تر ژره تر وزیر المملکت پورې ورسوي. خدمتګار د دروازې د ساتونکو سردار ته وویل چې زه د شاهي محلاتو داروغه خدمتګار یم او د یوې مهمې خبرې په خاطر وزیر المملکت سره کتل غواړم. سردار ورته په شکمنو سترګو وکتل. بیا یې ورته وویل که چیرې د خلافت د حریم د داروغه څخه دې کوم پیغام راوړی وي نو ما ته یې ووایه چې موږ یې سم د لاسه صدراعظم ته وړاندې کړو. زه تاسې ته هغه پیغام نشم ویلی، ما د وزارت ماب تر مخه وړاندې کړی. د ساتونکو سردار هم په غوسه شو. ویل زه خو د شاهي محلاتو د داروغه دورغام ډېر درنښت کوم او که نه ستا د دغه ضد او ګستاخۍ له مخې به مې د دې ځایه په ټېل وهلو ویستلی وي. خدمتګار هماغسې په خپله خبره کلک و او ورته وویل سرداره له ما سره داسې یو راز دی چې که چیرې هغه تر وزارت مابه پورې ونه رسیږي نو خلافت په حریم او وزارت دواړو باندې توپان راشي. دا څه دي او څه خبره ده چې موږ ترې ویروي؟
هو بلې درنو اوریدونکو، سردار خپلو کسانو ته حکم وکړ چې دا خدمتګار د دې ځایه په وهلو وکاږي. څو کسان ور مخته شول، خو په خوا له دې چې څوک یې ونیسي د کومه اړخه یو غشی په راشړېدو شو او د هغه زړه او جګر یې سورې کړ او بلې لوري ته ترې ووت. د محل داروغه خپل ځان د هغه محل پادشاه ګاڼه. حال دا چې د ټولو محلات عمومي داروغه په خپله دورغامو، خو هیچا د بل پروا نه کوله. ټول به خپله پادشاهي په خپله کوله. څرنګه چې د دورغام خدمتګار هملته د دارالوزارت په دروازه کې وژل شوی و، په دې خاطر دا ویره محسوسېده چې هسې نه چې خبره مخته ولاړه شي او په دې اړه پوښتنې ګروېږنې پیل نه شي. په دې خاطر د ساتونکو سردار چې په حقیقت کې د دارالوزارت د دروازې داروغه و، د څو لمحو وروسته پرېکړه وکړه دا مړی د دې ځایه لرې کړئ او داسې ځای ته ورسوئ چیرې چې د خیال پرواز هم نه ورسیږي. څلورو ساتونکو مړی واخیست، په یوه څادر کې واچو او سم د لاسې د سترګو څخه غایب کړ. تر دې وخته پورې سردار هغه د تیږو فرش پرېمینځه او ټوټه یې پرې ووهله تر څو د وینې رنګ ترې پاک شي. د هغو څلورو د بیرته راستنېدو پورې ځمکه وچه شوې وه او هیڅ چا دا ګمان نشو کولی چې لږه شېبه مخته دلته یو ناپوهه او بې عقله ملازم وژل شوی دی. په دې خبره یوازې هماغه خلک پوهېدل څوک چې د دې پیښې لیدلي شاهدان وو. خو داسې خلک تل ړانده، ګونګیان او کاڼه اوسي. هغوی ته څه اړتیا وه چې د وژل شوي بې عقله په څېر د خپل آقا د حکم خلاف کار وکړي او په دغسې ناوړه توګه خپل انجام وویني. هلته د دورغام یو بل ملازم د دورغام پیغام د خپلې سینې سره وتاړه او د سعید د والي محل ته یې ورساوه. ملک شادر غلام د لباس څخه وپېژانده او وپوهېده چې دا شخص د خلافت د حریم او پادشاهۍ محلاتو نماینده دی. په دې خاطر ورته پورته شو او د هغه استقبال وکړ چې غلام د وخت څخه ګټه واخیسته او په پټه یې والي ته وویل ستاسو لپاره له ما سره یو مهم پیغام دی. د دې خبرې سره سم ملک شادر په دربار کې ناست ټول خلک رخصت کړل او بیا یې په ډیره ناکراره ترې وپوښتل د خلافت د حریم رازداره ژر راته ووایه چې د خلافت حریم ما ته څه ډول پیغام راستولی دی. د دورغام خدمتګار د دورغام له اړخه د ورښودل شوي طریقې سره سم لومړی د دورغام لیک راوویست، ښکلی کړ او بیا یې ملک شادر ته وړاندې کړ. ای د سعید والي، په دې لیک کې تاسو ته د یوې نوي ژوند زیری درکړل شوی دی. ملک شادر هم تر ټولو لومړی لیک ښکل کړ، بیا یې خلاص کړ او ژر یې ولوست. که څه هم لیک ډېر لنډ و، خو په لوستلو یې ملک شادر خولې شو. هغه په بند اواز سره وپوښتل زما د بل ژوند په اړه دا خو څرګنده ده چې دا پیغام زما کوم خاص دوست لیکلی او ستاسې په مدد یې دلته را رسولی دی. که چیرې ته یې مناسبه وګڼې نو ما ته یې زما د دې دوست نوم هم راوښایه تر څو زه ستا تر مخه یو ځل د هغه مننه او شکریه ادا کړم، ځکه کېدی شي چې ما ته زما مرګ بیا د دې فرصت رانه کړي. هو بلې درنو اوریدونکو، د دورغام دغه چالاکه خدمتګار وویل ای د سعید والي، کوم همدرد دوست چې تاسو ته د نوي ژوند پیغام را رسولی دی، هغه تا ته زما په ژبه دا پیغام هم را لېږلی دی چې که چیرې ته په حفاظت سره د دارالوزارت د دروازې را ورسېږي نو بیا به هماغه ستا د ژوند مسؤلیت په غاړه لري. ته په خپله فکر کولی شي چې د خلافت په حریم او شاهي محلاتو کې به څوک داسې وي چې په دومره سختۍ سره ستا د خوندي پاتې کېدو ژمنه کوي. ملک شادر ورته وویل ممکن ده چې زما اند غلط اوسي، خو تر دې وخته پورې
زما په ذهن کې یوازې یو کس راځي او هغه د خلافت د حریم او شاهي محلاتو دورغام نوم دی. ملک شادر بې له کومې ویرې او طرحې د دورغام نوم واخیست. د دې یو علت دا و چې زه او دورغام دواړه د مصر د وژل شوي ملک د ډلې څخه یو او موږ دواړه هغه په خپل حکم سره په دې دندو ټاکلي یو. د دورغام خدمتګار وخندل. د خاطر نه خو مو لا د پخوا څخه خبر کړی یاست، په دې خاطر تاسو اوس سخت محتاط اوسئ، بلکې په دې لړ کې هر ډول چې مناسب ګڼئ قدم واخلئ. ملک شادر ډیر چالاک هوښیار او د ښه لرلید خاوند و. هغه سم د لاسه خپل سرداران راټول کړل او د هغوی سره په همدې اړه سلا مشوره وکړه، ځکه هغه ته د دورغام له اړخه په رالیږلي پیغام کې هیڅ شک نه و. خو بیا یې هم غوښتل چې د دارالخلافي څخه کومه رسمي اطلاع راشي، نو بیا به عملي قدم واخلي. د ملک شادر سره نور سرداران په دې خاطر ملګري کېدل شي د ملک شادر د ولایت د ختمېدو نه وروسته هغوی هم له منځه تلل. په دې خاطر هغوی په خپلو ګټو کې د ملک شادر سره شریکان وو. د دورغام د خدمتګار سعید ته په رارسېدو باندې 2 ورځې تېرې شوې چې په دې وخت کې یو نوی ګل وغوړېد. هغه دا چې د قاهرې د دارالوزارت څخه امیر ابن رقاع د صدراعظم زریک یا فرمان له ځانه سره سعید ته راوړ. د امیر بن رقاع سره 15 سپاره وو. د رارسېدو سره سمې د ملک شادر سره سم د لاسه د لیږدلو غوښتنه وکړه، خو ملک شادر لا د پخوا څخه هوښیار شوی و او د سردارانو د مشورې له مخې یوې بلې پایلې ته رسېدلی و. هغه د دورغام ملازم هم په دې مشوره کې راګډ کړ. لږه شېبه وروسته ملک شادر د ناروغتیا په بهانه امیر بن رقاع هم هملته د کور دننه راوباله. د امیر بن رقاع سره 15 کس سپاره هم مل وو. هغه د دې په وسله سنبال سپارو سره یو ځای د والی محل ته ورننوت. ملک شادر د هغوی د قتلو سره سم غوسه شو، ویل: ای امیر بن رقاع، آیا تا د دربار قواعد او اصول له یاده ویستلی دي؟ دا د سعید محل دی او زه د دې ځای والی یم. ما ته ویل شوي چې تا د دارالوزارت یا خلافت د حریم نه کوم فرمان راوړی دی، خو د دې مطلب دا نه ده چې ته د یو والي عزت او درنښت تر پښو لاندې کړي او په وسلوالو حالاتو کې د خپل وسلو سره یو ځای زموږ حریم ته راننوځي. هو بلې درنه اوریدونکو، امیر بن رقاع شاهي فرمان ډیر مغرور کړی و. هغه د ملک شادر سره په ډیره سخت ژبه خبره وکړه. ما ته معلومه ده چې د خلافت حریم دارالوزارت او یا د کوم والي دربار ته څنګه ورنوځم، خو په کوم حالات کې چې زه تا ته راغلی یم همدغه صحیح طریقه ده. ملک شادر ترې په قهر سره وپوښتل: آیا ته ما د سعید والي نه ګڼې؟ امیر بن رقاع وویل: بالکل نه، د سعید د ولایت والی ته نه، بلکې زه پخپله یم او زما سره په دې اړه شاهي فرمان دی. د دې خبرې سره سم امیر بن رقاع هغه شاهي فرمان ملک شادر ته ورمخته کړی. ملک شادر ته څرګنده وه چې هغه فرمان د هغه د مغرورۍ پروا نه ده. په دې خاطر په ډېرې بې پروایۍ سره هغه واخیست. سرسري ولوست او یوې لوري ته یې کړه. ملک شادر ورته په ډېر سکون سره دا خبره وکړه: ای امیر بن رقاع، دا فرمان د دارالوزارت نه راغلی دی، په داسې حال کې چې یو والی د ګوښه کېدو فرمان یوازې د خلافت د حریم نه او یا د خلیفه په لاس کېدو باندې صادریږي. امیر بن رقاع په چیغو شو: ملک شادره، ته د وزارت ماب د فرمان سپکاوی کوي؟ زه درته حکم کوم چې سم د لاسه د سعید د ولایت نه ګوښه شه، او کنه تا ته به د دې ګستاخۍ او نافرمانۍ پوره سزا درکول شي. ملک شادر ورته وویل: امیر بن رقاع،
دا خبرې وروستۍ خبرې دي. ته زما د درباریانو تر مخه زما سپکاوی کوي. په دې خاطر زه ستا او ستا د سپاهیانو د بندي کولو حکم کوم. ملک شادر لاسونه وپړکول او د سترګو په رپ کې د دربار ټولې دروازې پرانیستل شوې او د سعید لښکرې پکې لکه د میګتون په څیر راننوتلې. هغوی د امیر بن عقاص کرو ته د تورو د ویستلو فرصت هم ورنه کړ او ټولې بندیان کړل. د ملک شادر د بغاوت خبر لکه د ځنګل د اور په څیر هرې لوري ته خپور شو. په قاهره او نورو ځایو کې د وزیرانو، رئیسانو او امراو وفاداری یو په بل پسې بدلیدلې. په شخصي حکومتونو کې هم خلکو د هغه درون لوري نیولې وه. په دې وختو کې د برقیه ممالکو زور زیات و. په دې ډله کې ډېر مملکتونه د شادر سره د مرستې لپاره تیار شوي وو او د وزارت ماب سره یې خپلې وفادارۍ پای ته رسولې وې. په دارالخلافه قاهرې کې دورغام په عامه توګه د شادر لپاره کار کوه. هغه هم د همدې برقیه ممالکو پورې اړوند و. په دې خاطر په قاهره کې د ملک شادر خواخوږي ورځ په ورځ زیاتېدل. ملک شادر هملته په سعید کې ناستو او د خپل ځواک د زیاتېدو په فکر کې و چې د دورغام له اړخه ورته پیغام ورکړل شو. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 20مه برخه. دا چې په راتلونکي 28مه برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. ملک شادر به په خپل ولایت باندې محکم پاتې شي او که نه کوم جنگ او جګړه به رامنځته کیږي. همدا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکي 28مه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.